لیکي څه راکړه دا تعویض هم راکړه راکړه دا تعویض راکړه چې څه لیکلي دي پکې بیرته راشه وه نازکه ما دې نښې سنبال کړي دا پانزیب داري کنجکه ما دې جي صاحب نه دي د توهین خبرې د کابل جان مه وهئ شعر واورئ شعر واورئ چرچکو نه واورئ شعر واورئ پرېږدئ ایمان او د یقین خبرې سلامونه ګرانو محترمو پښتنو خوشحاله یم چې داسې پروګرامونه تاسو را جوړوئ داسې ځوانان را جمع کیږئ ډېر زیات خوشحاله یم په تیره د کاري شهرباز صاحب هم ډېره زیاته مننه کوم د تیرو څو کالو راسې سهی زه ګورم چې دغه پروګرامونه په پبو په سیمه را جوړوي د امن په نوم باندې ډېر زیات خوشحاله یم په تیره په دې ډېر زیات خوشحاله شم چې د خپل کاروان ملګري وګورم د خپل ډلې ملګري وګورم منیر بونیره سلام ورته کوم زموږ ګران یار ضیاء الرحمن عجز ډېر خوشحاله شوم څومره ملګري زما ډېر ناست دي صفدر صاحب مې بلا ورځ وکتو ډېر وخت کېږي ایاز فضل داودزی صاحب مې وکته ډېر زیات خوشحاله شوم انور خیال بونیره تورې راته مخامخ ناسته ډېر زیات خوشحاله یم څه شعرونه وایم چې څه خلکو دلته وکړي د هر چا پسې ملنډې څه خلکو دلته وکړي د هر چا پسې ملنډې د دین پسې ملنډې او ملا پسې ملنډې مفتی او مولانا صاحب هم د دې خلکو نه هیر شو دی وکړي د شهیدو شهدا پسې ملنډې مونږ چېرته کې د ظلم خلاف غږ قدرې ونه که مونږ کړې همیشه خپلې بقا پسې ملنډې مونږ چېرته کې د ظلم خلاف غږ قدرې ونه که مونږ کړې همیشه خپلې بقا پسې ملنډې او لعنت به پسې نه وایم چې کومو خلکو وکړي ممتاز او د تراب ښکلې وینا پسې ملنډې لیواله مونږ په خپله کې بس دغې ته تکړه یو پښتون پسې ملنډې پښتونخوا پسې ملنډې پښتون پسې ملنډې پښتونخوا پسې ملنډې ای پښتنو ملا مو وبایللو ای پښتنو ملا مو وبایللو څه د پښتو ملا مو وبایللو په لیوني ملا مو هېڅ ونه ویل څومره د خو ملا مو وبایللو په لیوني ملا مو ننګ ونه کړه څومره د خو ملا مو وبایللو په لیوني ملا مو ننګ ونه کړه څومره د خو ملا مو وبایللو ای با جوړو غږ مې درځي او که نه ای با جوړو ملا مو وبایللو ای با جوړو غږ مې درځي او که نه ای با جوړو ملا مو وبایللو او زه دا منم چې فرښتې یئ تاسو خو یې فرښتو ملا مو وبایللو زه دا منم چې فرښتې یئ تاسو خو یې فرښتو ملا مو وبایللو په لیوني ملا مو ننګ ونه کړه څومره د خو ملا مو وبایللو څومره د خو ملا مو وبایللو دغسې شعرونه به وایم ستاسو فرمایش به م کوم چې مونږ همیشه تر خپل کامه ته وایو مونږ اغیار ته چېرته ښکته وایو د باچا خان د قافلې خلک یو مونږ غلطې ته غلطه وایو د باچا خان د قافلې خلک یو مونږ غلطې ته غلطه وایو مونږ د امن سره مینه کړې مونږ به جنګ ته ملامته وایو هر چاته جیو جناب له ډېره مینه محبته وایو دغه نظم فرمایش کوم چې دلته مشر لکه څوک دی دلته واک لکه د چا دی لږ مې پوهه کوي یارانو څوک په سمه څوک خطا دی پښتانه دي تقسیم شوي څوک د چا دی څوک د چا دی د دې دوه ور باندې جنګ دی یو بیګم د یو باچا دی د دې دوه ور باندې جنګ دی یو بیګم د یو باچا دی د بیګم په کې دوبند کې غلام هم په ناروا دی هغه مشر قانوندان صاحب د ډاکو سره آشنا دی نوم یې نه اخلم بیا کارېږي دا بیخي زوی د بلا دی نوم یې نه اخلم بیا کارېږي دا بیخي زوی د بلا دی د کیسې پسې تاویږي د دولت پسې تاویږي د پیسې پسې تاویږي خلک د پسې تاویږي دا هغې پسې تاویږي دې اړي ګړي وطن له خلک دې پسې تاویږي دا نظام د جولا جاله دا خو کور دی یو جولا دی لږ مې پوهه کوي یارانو څوک په سمه څوک خطا دی انور خیاله ای پشمار یو څو کسانو ای کم ظرفه غلامانو لږ مې واورئ خفه نه شئ د پردي سړي ټټوانو ستا چې کمې پړپړې دي څه اوږدې دي څه وړې دي دا خبرې ولس نه اوري دا خبرې مو زړې دي پښتانه مو په جنګ کړي هم ورکړي مو چړې دي دا چل به درته ګران شي دا د اوسپنې چڼې دي خوښه ستا ده چې ساخلې دا کابل دی دا مڼې دي خو حساب به یې ورکې جي داسې نه چې چورتالا دی لږ مې پوهه کوي یارانو څوک په سمه څوک خطا دی دلته مشر لکه څوک دی دلته واک لکه د چا دی دغه څو شعرونه وایم بیا به یو فرمایش بل کوم بیا به پرېږدئ ایمان او د یقین خبرې لږې کوو په فلسطین خبرې د کابل جان په جړه هېڅ نه وایي حاجي صاحب نه دي د توهین خبرې د کابل جان مه وهئ شعر واورئ شعر واورئ چرچکو نه واورئ شعر واورئ پرېږدئ ایمان او د یقین خبرې لږې کوو په فلسطین خبرې د کابل جان په جړه هېڅ نه وایي
حاجي صاحب نه دي د توهین خبرې ته چې له مرګ او له زندان یېرېږي څوک به کوي د تور او سپین خبرې اول زما د سوال جواب دې راکړي بیا دې کوي د خپل آیین خبرې اول زما د سوال جواب دې راکړي بیا دې کوي د خپل آیین خبرې لیواله حق ته چې حق ونه وایي هېڅوک دې نه مني د دین خبرې هېڅوک دې نه مني د دین خبرې له مودونه مروره بس ته پرېږده زوروره نوم رانه هېر دی په دې مینه دی لیکلی چې هر څوک و دغه ځوانانو کې څوک ولاړ دی له مودونه مروره بس ته پرېږده زوروره خلک ځان ورباندې کړکي په یوه نیمه خبره ښه د مینې ډک سړی وي خو د مینې ناخبره ذره فکر در کې نشته مسلمان که کافره ستا په غم کې عمر تیر شو بې تعلیمه بې هنره زه تا وګټله خات شي زما بی له بختوره زه غلطي خپله منمه ما غلطي وکړه جانانه زما هسې دغه حال و تا بیخي وکړه جانانه ما به ویلې په کلار شه تا تادي وکړه جانانه څومره لویه فیصله دې سمدستي وکړه جانانه اوس ته چېرته کې ورکه ای زما نبي درکه اوس ته چېرته کې ورکه ای زما نبي درکه ای زما د زړګي خانه ای زما د زړه ملکه جدایي زغملی نه شي بېرته راشه وه نازکه ما دې نښې سنبال کړي دا پانزیب داري کنجکه ما دې نښې سنبال کړي دا پانزیب داري کنجکه زه چې زو تې نری باره له دې ګډو له کنډکه کډه کوډه دې رانغاړه د لیوال سره ښه کلکه مونږ نه پاتې د ریباره ستا خواري زما نینځکه چې جانان ترې کډه وکړه مونږ په دې کلي کې څه که چې جانان ترې کډه وکړه مونږ په دې کلي کې څه که راکړه دا تعویز هم راکړه او راکړه دا تعویز راکړه چې څه لیکلي دي پکې د چا مینې له انجام دې سړی نه اخلي د چا مینې له انجام دې سړی نه اخلي رخصتونه په ماښام دې سړی نه اخلي ډېر بېوسه وي سړی په ځینې وخت کې د سړي نه انتقام دې سړی نه اخلي فطرته که په قدر وي په غر دې سړی واوړي که بې قدره وي یو ګام دې سړی نه اخلي که په قدر وي په غر دې سړی واوړي که بې قدره وي یو ګام دې سړی نه اخلي بعضې نیم پسې لیکلی سړی پرېږدي د دې بعضې نیم سلام دې سړی نه اخلي بعضې نیم پسې لیکلی سړی پرېږدي د دې بعضې نیم سلام دې سړی نه اخلي او دې ساده لیوال ته ووایه یارانو د یو چا نامه مرام دې سړی نه اخلي د یو چا نامه مدام دې سړی نه اخلي ډېره مینه او احترام ښه ژوند درته غواړم بریالي اوسئ